السلام علیکم محترم ډاکټر صاحبانو، هیله ده چې روغ جوړ صحت جامې به ولرئ. ډاکټر بشیر احمد ظاهري ما غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د ملګماتور ماشین په اړه بحث وکړم. مخکې د بحث نه ویډیو لایک کړئ، چینل را سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ. ملګماتور ماشین چې عموما د ملګم موادو میکس کولو لپاره استعمالیږي، عموما د غاښونو په طبابت کې د دې استعمال ډېر زیات استعمالیږي. عموما دا یو کیبل لري د برق اخیستلو لپاره او بټن لري د پاور آف او پاور آن لپاره. دا د ملګم کپسول موادو د میکس کولو لپاره استعمالیږي چې په دغه ساحه کې دغه کپسول په دې شکل سره کیښودل کیږي او بټن وهل کیږي د سټارټ په نامه بټن. د هغې سره دا ماشین چالانیږي او املګم په میکس کولو باندې شروع کوي. چې کله املګم کېښود، دروازه به بنده کوي او د پاور بټن به ووهئ تر څو دې ماشین ته برق راشي. کله چې دې ته برق راغی، هلته په سکرین کې تاسو ته ښکاري چې ماشین ته برق راغی او چالان شوی دی یا برق ورته راغلی دی. ګورئ تاسو دلته وګورئ وړوکي سکرین کې 5 ثانیې ښکاري، نو معلومه شوه چې دې ته برق راغلی دی. مخکې له دې نه دلته څو بټن نور، لومړی دغه بټن چې دې بټن سره تاسو کولی شئ دې ټایم زیات او کم کړئ. معنا یو 15 ثانیې وخت لري، بل 99 ثانیې وخت لري، زیات او کم. په دې بټن سره وخت چې دی دا ډېرېږي، په دې بله بېرته کمیږي. دا د سټارټ بټن ده. کله چې تاسو دا بټن ووهئ، دې سره ماشین سټارټ کېږي. ګورئ ماشین سټارټ شو، چالان دی او حرکت باندې راغلی دی. دې سره املګم کپسول کې چې کوم املګم سیماب دي یا هم میرکوري د هغه پکې میکس کېږي. دې بټن سره ګوره ټایم 6 دقیقو ته شو. کله چې بېرته سټارټ بټن ووهو سټارټېږي. کله چې وخت پوره شي بېرته په خپله ماشین اتومات سکل سره بندېږي. البته دا یو اټومیټک ماشین یا هم اتومات ماشین دی. ګورئ وخت چې پوره شي بس بېرته ماشین په خپل اټومیټک شکل سره بندېږي یا هم سټاپ کېږي. د نور ویډیوګانو لپاره ویډیو لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل بټن ووهئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.